زه لګیا یم د چا غم خورم د چا غم لګیا دی ما خوري او دا غم څه عجیبه څیز دی په هر حال کې خوراکي دی بالکل لکه څنګه چې تاسو ورته سوچ وکړلو که نه غوښه خو زمري خوري غوښه خو او نو یو نیمه خبرې ته به سوچ کې که هر یو خبرې ته به سوچ کې او بیا خو د انرژي هرې خبرې ته سوچ پکار دی ستاسو د پروګرام د شامل دا مقصد دی چې کوم کار کوي هغه یا کوم کار کوي هغه ته مخکې سوچ کوي صحیح ده دا کار د دې خبرې مناسب لایق دی او کنه صحیح ده جناب اوس زه د بل چا نه تپوس کوم چې د دې جواب ماته څه راکوي چې انډے کی زردی سفید ہوتی ہے کہ سفید ہوتا ہے ٹھیک ده بالکل جناب تاسو ویلو تاسو سوچ وکړو نو سوچ سره جواب راکو کنه صحیح ده جی ثانک یو فار کالینګ نور چاته دعا سلام لیکل غواړي وعلیکم السلام استا مینوال ته زما مینوال چې کوم دی هغه ته سلام لګي اوکې جناب اورسېدو جناب سلامونه اورسېدل ډېره مننه د کال کولو د پروګرام د اورېدو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام وای ستړی مه شې په خیره راغې څه دې لاله راوړي دي په مخه دې ښه په خیره تا ته خو څوک دغه یارې نه ستړي مشي هم نشي ویلی بیا ته چیس کې ایسارېږي ورته چې زه وبسکو لږه چې ودېسکله سار له هغه باجي سار لپاره پی راوړي هغه تا د شپې ځان له چای پخه کړله سار به یې داسې کېږي بوی چې پیشو چېرته نه راغلی و چې پیس کړي دي پیشو کور کې وځه ډېره ښه خبره ده دا راته ووایه که نه چې څوک ځان سره به دغې ګاډي کې څوک پاس بوځې ښه نو هلته سپوږمۍ ته ځې او سپوږمۍ کې خو داسې بلاګان اوسېږي چې توربان دي وملته دي بیا به څه کوې او که سپوږمۍ نه دې لاندې راغورځئ ښځه دا راته ووایه چې سپوږمۍ ته چې ته وخېږې که نه او مونږ خو په ځمکه باندې یو ټیک ده نو ته به بیا مونږ ته چې ګورې نو پاس به ګورې که نه لاندې به راته ګورې مونږ به ته ښکارو صحیح ده لکه ته چې سپوږمۍ ته وخېږې او مونږ په ځمکه باندې او ته مونږ ته ګورې نو داسې لاندې به راته ګورې که نه صحیح ده ډېره ښه خبره ده او څوک به پکې صحیح کوې خپل کور به پکې صحیح کوې نو بیا زه ولې چې خپل کور ته پکې بیا ګورې چې صحیح ده هغه پی خو پیشو نه دي څکلي دې دپاره فیصل څنګه دی ښه دی وعلیکم السلام پروګرام درته څنګه لګي ښه لګي که نه لګي مست شانتې کمه مست یې کمه زه ټیک ده سندره درته کومه واورمه زه غوږ ورته کښېنه زما سترګو کې ژړا ستا په سترګو کې خندل ډېره مننه لویه شی قربان السلام علیکم جی دا ریډیو आवाज کم کې ماته متوجه شي قربان څوک یې جهانګیر مې نام دی جهانګیر ستړی مه شې په خیر راغلی رو روایه که نه جهانګیر د کوم ځای یې مننه جی د چارسدې د چارسدې نه ښه جهانګیر خانه هلکه ستړی مه شې جهانګیر خانه ولې وده ویسه داسې اسویلي کې نه یاره جی بس تاسو د انتظار کې کلونه به ډېر میلاو کړل صحیح ده جناب ښه یو خو نه میلاوېدله نه میلاوېده که نه ښه اوس خو دا دې میلو شو که نه اوس میلاو شو به اوس راته ګیر شو نه نه یاره زه به تا ته ویلکم ووایم مهرباني ښه وایه نو بس تاسو ډېر خپل سوالات کوئ نه سوالات خو کوم نو جوابات یې راکړه که نه که زه صرف سوالات به کومه سوال ته کوم سوال کې زه درنه دا سوال کوم چې دا راته ووایه که نه چې داسې کم یو لفظ دی په پښتو کې داسې کم یو لفظ دی چې هغه د یو میل نه اوږد دی دا مې سوال دی په پښتو کې داسې کم یو لفظ دی چې هغه د یو میل نه اوږد دی یو میل نه اوږد دی نو سړک وایي که یو سړک د ګلستان سړک د یو میل نه اوږد سړک خو د 20 میلونه اوږد دی
نه ما دا طویلی چې پښتو کې داسې کم یو لفظ دی چې هغه د 1 میل نه اوږد دی. 1 میل مایل ته یادی او کنه ټیک ده زه خو نه یادوم. ښه زه دا راته ووایه کنه دا راته ووایه داسې کم یو څیز دی داسې کم یو څیز دی چې ښه کلکې وتړې او بیا هم ګرځي. کلکې وتړې بیا هم ګرځي زه به تړې پسې لکه مثلا نو دې خو مطلب دا دی چې کلک ته څه باندې ښه کلک تړلی شي. خلک یې په پړي تړي او بیا هم ګرځي. ښه کلک به یې وتړي او بیا هم ګرځي. شپې شته شپې شته او که نشته دی نو ته څه وایې چې څه ګرځي نو هغې به خپې وي. هماغه ګرځي په پښتو کېږي مړه بیا به یې راته وایي چې نوم یې څه دی بس دغه درته نه وایم خو بس سم سیده ساده جواب راله راکړه لکه ته بیا په څه تړې. ښه فرض که که زه تا ته وایم چې ښې کلکې وتړې او بیا به هم ګرځي که نه نو ته به یې په څه تړې. سپلی دي او سپلی خو چې وتړې نو په خپو کې به یې تړې که نه هغه بیا هم ګرځي که نه خو داسې یو بل سیزم دی چې هغه هم ښه کلک به وتړې او بیا به ګرځي او خپو کې به یې نه تړې. ټیک ده که نه خپو کې به یې نه تړې او که ته خپو کې تړې ستا خپله مرضي ده خو هسې عجیبه غوندې به بیا لګي. نه نو دا ولې خپو کې به یې ولې نه تړم او عجیبه به څنګه لګي. نو بیا چې داسې څوک درنه تپوس وکړي چې ماما څه ټایم دی ته خپر اوچتې او ګړۍ ته ګورې نو بیا به عجیبه غوندې لګي او که نه دا لاس باندې به تړې ښه ګړۍ ده. ټیک ده جی دا اتي والا اتي سره سیب وایه ښه یاره دا پاکستان دی چې چا څو خوړل تپوس تی نشته وي درته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړو درته به څه وایم چې زړه دې رانه چېرته یوړو په دې وطن کې چا د چا سره حساب کړی دی ته اتیانو سره حساب کوې خوراک چې کوم دی د هغه غوښه خوراک کوي او بل تاسو یو دغه چې هغه کوم لکه جماوي او دغه سره که نه ګرمېدو سره ایګ انډا څه ته چې هغې مونږ پښتو کې صحیح ده جناب خو د دې ټولو جوابونه شوي دي ته جوړ خوب کې یو ځل ویده شوي یو جوټه خوب دې کړی دی بیا راپاڅېدلې ښه زه ټیک ده تا ته پته نه ده لګېدلې اوکې جناب څه ویل غواړې یو ښایسته ښکلې خبره د خپلو ګرانو اورېدونکو سره دا چا له چې خوب ورځي دي به څنګه راویښې لکه بل دا تاسو چې کوم دا اوس یاره دا سپوږمۍ ته ښکته یاره به زه ښیم سړی دا خپل کور والا پرېږدي یا دلته حساب شي په خپله یا به دغه پرېږدي ښه لکه داسې خبره ده ټیک ده زه بیا خبره بله ده ستا سفر به ضایع لاړ نه شي نو بس لکه خامخا یو ګټه کې خو به راځي او که نه څه تکلیف نه پس خو به څه ګټه درته میلو شي څه سیله به درته میلو شي بلکل صحیح ده جناب ښځه جهانګیر خان الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسېږي وعلیکم السلام وعلیکم خو په رښتیا داسې ونه کړې لکه ګورې ښه جناب دا خو جهانګیر خان ورو چې راغی خپلې ښایسته ښکلې زبردستې نیازبینې خبرې موږ سره شریکې کړي وي حالات ښه شوي وو حالاتو ګزاره کړې وه سم تږي شوم ستاسو سندره پلی کوم بیا وبس کوم ښه وي حالات ښه شوي وو حالاتو ګزاره کړې وه او یو وخت موږ د یو بل لږه تماشه کړې وه او په هغه ورځ خو به ګودر د خاپیرونه ډک و هغه چې تا د کشمالونه منجیله کړې وه ته چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل ته چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل مونږ څه خبر وو کنې مونږ به پې جرګه کړې وه او په داسې خلکو تېروم چې ټول سره کافر وو ارمان مې مړ و ما یې ځان له جنازه کړې وه او یقین مې نه و چې بې ستا نه جدا وپایم خو بس قدرت به مې په ژوند کې نصیبه کړې وه ګورو جناب څوک دی او څه وایي راته السلام علیکم جناب دا ریډیو اواز کم کښه ګوله او ما سره په فون ته غوږ کېږي د په دې خبره کوي بیا ستاسو د اواز ایکو جوړېږي ټیک ده قربان ښه څوک خبرې کوې جی نازه څه به وایې
پروګرام ما سم ډېر انتظار وکړو خاصه اول خو ډېر هم د پټ راغلی ویم درنه نه زه ډېر مشروط یم نو زه کله کله داسې کوم خیر دی زه په خلکو لږ ډېر انتظار کوم ښه صحیح ده داسې مه کوه که نه خلک مه خفه کوه د خلکو زړونه مه ماتوه که نه نه بالکل زه د خلکو زړونه نه ماتوم بلکې د خلکو زړونو جوړولو دپاره راځم ټیک ده صحیح ده ښه دا راته ووایم چې دا کومه پروګرام موضوع حوالې سره کومې خبرې روانې دي که نه که فرض که داسې موقع تاسو ته میلو شوه نو تاسو به ځان سره څوک پاس سپوږمۍ ته خېجوئ هغوی به هلته پرېږدئ او په خپله به ترې واپس راکوزېږي نو بیا ځان سره خېجئ څه دپاره بس دلته لاندې ښه چې لا واپس یې راولې ده نه خو دا هسې سچویشن داسې دی چې ته به خامخا یو کس ځان سره خېجې او اول ته پرېږدې نو به څوک وي لکه ته به هلته پاتې شې نه نو پریانې خو پاس وي که نه پریانې خو په ځمکه باندې نه وي که نه ټیک ده نو پری به پاس پاتې شي او ته ترې واپس راکوشه داسې وکړه ټیک ده که نه نو دا ولې ستا ته په څه زړه دونه ډېر خفه دی چې دا به ته پاس پرېږدې ځان سره څه چلې کړې دی اخر نه دی اوري نه خیر دی نو زما پروګرام چې دا یو خو نه دی نور به اوري ټیک ده خو خدای ونه رېدلو دا ولې ته ریکارډ کولی کوله که نه بیا داسې وکړه ښه تپوس در وکړم داسې احسان غوندې ښه دا څه شیز دی چې ګوره داسې کوم یو څیز دی چې رانیسې نو نیولی شي ټیک ده که نه چې رانیسې نو نیولی شي خو چې ګورې ورته نو بیا دنه تښتي نو ولې اسان څیز دی که نه څه ګران خو نه دی داسې کوم یو څیز دی چې رانیسې نو نیولی شي خو چې ګورې ورته نو بیا درنه تښتي دا تاسو ته نه راځي بل تپوس ده نه وکړم ښه د پروګرام حوالې سره څه ووایې زه صحیح ټیک ده جی ډېره مننه الله دله ښایسته ښکلی ژوند درکړه خوشحاله اوسېږي لویه ښځه شي ډېره مننه اوکې الله حافظ ښه جناب کال به بل واخلو بیا به تاسو سونګ پلی کړمه او بیا به ګورو ټایم ته نو که ټایم و خو خبرې به کوو که ټایم نه وي اجازت واخلو السلام علیکم قربان وعلیکم السلام څنګه دي نن دي ټیک ټاک زه خو بالکل ټیک ټاک یم قربان تاسو څوک یې او د کوم ځای نه م کال کړی دی زه خو دې چا سره نه خبرې کوم جی او تاسو سره دې زما په پیدا ځل ما کالو کو تاسو سره زباړو صحیح ده زه خو بیا ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو سره خبرې کېږي نوم دې څه دی زما دې امیر نوم دی امیر څه کې سبق وې کار روزګار کې او دې بس ټوټه پوټه کار مار کوم چې بخښه ته کوم لا ورته کوم راځم دا تصدیق والا مرګي اورم راون مرکز ته کوم راځم صحیح ده جناب ټوټه پوټه کار کې لکه څوک روغ ورسې او څوک مات ګوډ ورسې نه الحمدلله تر اوسه پورې خو شکر دې داسې لار کې کوم مسلې نه دي راغلي ښه نو بیا ټوټه پوټه بیا خلک وایي صحیح سالم کار کوم که نه ښه اوکې ټوټه پوټه خو داسې چې څوک مات ګوډ کړي او څوک روغ ورسې الله هم ژوندي لره ښه جناب ډبه چلوې لاهور ته ځې راځي زه ډېره ښه خبره ده نو کله هلته انارکلۍ سره ملاقات کېږي که نه انارکلۍ سره ملاقات کېږي انارکلي چې کومه
الحمدلله کله کله چکر د ګور نه کله ته موږ راځو ښه صحیح ده او دا د پکې د کم دی نو د پاکستان سره شو باندې بس وګورځو داتا صاحب دربار ته پکې لاړ شي ټیک ده بالکل تم پکې لاړ شو سره ټور مور بیا د شاهي قلعه هلته واپس راکول هلته یو او شاهي قلعه او شاهي مسجد چې کم دی نو یو بل ته مخامخ دي ها بالکل یو بل ته مخامخ هلته پکې چکر وخی او چې ټایم لګوي نو خلک داسې لګو اوخوږي ورسره لاړ شي شالمار ته چکر ولګي ها ماشاءالله بالکل راځي او چې دی خو شیباغ کې ولاړې کنه او دی خو وګوري نو مینار پاکستان خو ښکاری دی کنه نو بیا خلک راکوشي مینار پاکستان ته لګ داسې ورشي ها بالکل یو بل چکر ولګي صحیح خبره ده لکه زینې مې پکې راته خو لا یو ځای کې مګر د چکر ډیر لګاوه ښا ماشاءالله نو تاسو ګرځېدل خلک الحمدلله صحیح خبره ده خاصوک بزن سره بوزي لکه چې استاد بس کی وي چې تاسو ته دې بس کې او تاسو وی چې اوس پګمې ته خوې جو یو کس ځان سره خوې جو واپس به نه راکوزي هغه بل تفرید نو سوق بخیږي نو نن دې پګمې ته وګاډي نه کیږي نه خیر چې ستاسو ګاډي کې موږ داسې انجن فټ کو چې دا اوخې جو دل مونږ ته ځه نو زه ما چې زه ورون به تاسو سره ورون خو دا تاسو څه وځي کینو ما نو بیا به مې پرې دې زو به په جړه شمه په جړه به ته ځان مړ کما ما مخې جو بل سوق خوې جو یار نه دوانه و تخیل مړو د سره پاتې کېږم دوانه نور کې دنیا غمونه ډیر جماله موږ هم دې ګاډو ستړي کړو نه زه خو لا دلته خوشاله یم خیر دې کنه ستا به تاسو لستړي خو زه لا خوشاله ما مخې جواب بل څوک ځان سره خوې جواب نه مړه ماته و مخې جیا زه ما چې ولا پتا باندې ولګم دې زماړو په چې دا ځان سره بوزم نو الکه ته به میزان سره بوزه کنه او ته به چې د دې بل سره الته لګي خبرې به کوي خو چې یوازې بیا د خفګان نه خبرې عزت نه کیږي کنه نو خاموش بناسته مګورې ته نظر سره پاتې کیږم کنه نمبر تا سره نه زما بس ما بوزه بل څوک به بوزه ټیک ده زه صحیح ده یاره دنه به خدای په اسانه خلاص کی ځه تو اوس چېرته یې ګاډي کې روانې کوم لاس دی او کنه ما ته پته لګي کنه چې زه کلندر له جوړ ګاډي ورکړې چې زه د خدای دې مل شه د مرګري رسوا نه بس ګاډي خو څه درو راځم خپل کمرې ته راځم ښه صحیح ده او یو خبرې مې اورېدې نو ماشاءالله ما درته خبرې وته یو څنګه زه په تر ولګو زه خبره ده قربانه او دغه یې د کوم ځای کې د تاسو یې د کوم ځای زه خو دې د پولیسلین یم دا په پرمیټ پولیسلین نه ماجو کی سره صحیح ته دغه ځای کې دغه ځای ته پولیسلین سره پاتې کېږم صحیح ډیره خبره ده دا چې دوه د کلم چې تاسو ډرایوینګ کوي کنه نو سات په سات تاسو په موټر وې باندې ځې پاغي باندې خو احتیاطي تدابیر چې اغه لیکلي دي کنه خو زه همیشه په پروګرام چې کله زما مورنینګ شو وي یا سیوینو زه خلکو ته دا خبره کوم چې د ډرایوینګ په دوران کې تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ او ځکه چې تاسو ډیر زیات اهم او ډیر خلک داسې دي چې تاسو د واپس راتګ لارې چې دي نو هغه ساري تاسو سره د ډیرو خلکو ژوند تړلی دی ټیک ده کنه او هر یو کس چې مونږ کې هر څوک دی نو هغه د خپل کور بادشاه دی یو بادشاه غونډه دی صحیح ده او بل تاسو چې کوم ناس خلک دي نو دا غي ژوند هم ډیر زیات قیمتي دی نو خلک او بیا تاسو دا خبرم کوم چې تاسو که د خپل ځان د پرنی نو د چا د پاره د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي صحیح ده بالکل صحیح ده په پروګرام کې رسټ ډیر خوښ شو یار یاره جی په پروګرام کې زما ټول پروګرام په شو او بس وګورئ ته خو دی او ډېر ټیم نه پدې ډېر لګیو ما نمبر ډېر کوم بيزي مصروف نو بس اکثر ډېر خبرې مې ومرې دي خو ډېر نه پاتې شو والله خپل نور تاسو بسې وی دي نور خلکو بسې وی دي او بخښ خال ډېر مزیدار روان دي خو روان دي صحیح ده او بس لګیو وسې مرته تیاب نور دې نه تاسو د خبرونه باز خبره به د مزاخیه راشي خنده هغه مزاخیم د عبرت خبرې وي خو چې سړی ورته لسوږي صحیح ده مطلب دا چې تاسو فرست ټایم زما پروګرام وریدلو خبر باندې ولګیدو کنه ټول پړم به د ویډیو اورېدو بس خبره دا باندې ډېر خوږی ولګېدې صحیح مال چې خدای پاک نمبر مې درکړ چې خبره وسره صحیح ده الله دې ژوند دې لره خوشاله اوسېږي او دعا برته کو ټیک ده
ان شاء الله ضرور جی کلندر واپس راوله ځان سره بیل ته پاس به نه پرېږدي ښه بیا به ورپسې بې به ورپسې خفه یو اوکې تھینک یو الله اوکې تھینک یو فار کالینګ ښه ګران اورېدونکو ټیک ده چې پروګرام ختمېدو کې زمونږ یو څو منټه شته دی ټیک ده قربانه خو داسې کار به کوو چې اجازت به درنه اخلو زو شپه ډېره زیاته ناوخته شوله او ټایم هم چینج شوی دی نو کومې پورې چې تاسو ټلیفون کال کړي یو الله هم ژوندي لره خوشحاله او زنده آباد اوسئ کې ما یو پوښتنه کړې وه د خورکۍ نه هغې وی چې ګوره هرې خبرې ته به سوچ کې که نه نو ټیک ده یو خبرې ته یې خو سوچ وکړو اتي والا جواب یې راکړو بل ماته یو پوښتنه وکړه ویم چې انډی کی زردی سفید ہوتی ہے کہ سفید ہوتا ہے نو هغې وی چې نه ہوتی ہے قربان زه به تاسو ته ویم چې انډی کی زردی زرد ہوتی ہے سفید کہاں سے انڈے کی زردی زرد ہوتی ہے ٹھیک ده قربان الله هم ژوندي لره خوشحاله زنده آباد اوسئ کې قربان اجازه درنه اخلم ستاسو د پروګرام د اورېدو ډېره مننه کوم ښاد آباد او خوشحاله اوسئ کې د پروګرام دوران کې که زموږ د خولې نه داسې الفاظ ودې وي که نه نو د چارور خور د ګران اورېدونکي زړه پرې ازار شوي نو انعام جي غواړي تاسو ټول نه بخښنه او وایي درته چې ای ما نه مه خفه کېږئ که نه ښه ګران اورېدونکو که ژوند وفا وکړل او چېرته د جانان په شانتې بې وفا نه شولو که نه یو وارې بیا به راځو نوي سوچونو نوي فکرونو نوي جذبو نوي ولولو سره روغ جوړ ټیک ټاک او خوشحاله پرېږدم کله چې بیا راځم همدغه شانتې روغ جوړ ټیک ټاک او خوشحاله به راسره ملاوېږي سبا د جمعې ورځ د خیر سره دعاګانې به راته کومه او دعاګانې به راته کوې او سبا د جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه واخله تر 3 بجو پورې زما د رحیم ګل لوهار پروګرام وي د طنز و مزاح د ټوکو ټکالو نه ډک څه د روغ خو نه ویم اب هم تاسو اورئ سبا د ورځې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زه د نه اجازه اخلم قربان اوس وده شئ ښه په قلاره باندې وده شئ او کوم چې په سفر روان دي الله هم سفر په خیر باندې که په تلو تلو کې بیا هم هغه یوه خبره چې ژوند ډېر قیمتي څیز دی خو لږ د احساس ضرورت دی ګران اورېدونکو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خپل ځان دپاره د خپلو ملګرو دپاره وایي د بل چا دپاره هم د لوی الله په امان ای زه قربان سلامونه اورېدونکو سلامونه